عنوان دی په کائناتو کې غور او فکر کول. الله تعالی فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بشکه د اسمانونو او ځمکې په پیدا کولو کې او په اختلاف د شپې او ورځې کې خامخا د الله د قدرت نښې دي د عقل د خاوندانو دپاره. دغه د عقل خاوندان هغه کسان دي چې یادوي الله په ولاړې او په ناستې او په اړخونو خپلو او فکر کوي دوی په پیدایښت د اسمانونو او ځمکې کې، نو وایي ای ربه زمونږ تا دا مخلوقات عبس نه دي پیدا کړي، نسبت د پاکۍ دی تا ته د ټولو عیبونو نه، نو وساته مونږ د عذابه د اور. په کائناتو کې غور او فکر کول انشاءالله انسان د کائناتو خالق او کریټر ته رسوي. ځکه کله چې انسان وګوري چې کائنات څومره مغلق او کمپلیکس دي، څومره دقیق قوانین، ډیزاین او هماهنګي پکې ده، نو عقل او کامن سینس هیڅکله دا نشي منلی چې دا هر څه د خالق یا کریټر نه په غیر په خپله پیدا او جوړ شوي دي. راځئ چې نن د سولر سیسټم په باره کې خبرې وکړو. زمونږ سولر سیسټم د لمر او د ځمکې په شمول د اتو سیارو یا پلانټس نه جوړ شوی دی. په ځمکه کې د انسان د ژوند د بقا دپاره د شپې او ورځې ضرورت دی، نو ځکه د ځمکې ډیزاین او جوړښت داسې شوی دی چې په 4 ساعتو کې باید یو کرت په خپل محور یا اکسس ګرد چاپیره وګرځي، او سرعت یا سپیډ باید د 1000 مایلز نه په ساعت کې زیات او کم نشي، یعنی د دې نه باید نه زیات شي او نه کم شي، او که د دې نه زیات او کم شي نو ژوند به د منځه لاړ شي. په ځمکه کې د انسان د اوسېدلو دپاره انسان ته په حساب میاشتو او کلونو باندې پوهېدل ضرورت وو او دی. نو ځکه د سپوږمۍ ډیزاین او جوړښت داسې وشو چې په میاشت کې یو وار او په کال کې 12 وارې د ځمکې نه تاو شي. د لمر او ځمکې ترمنځ فاصله چې 93 میلیون مایلز ده، که د دې نه لږه کمه او یا زیاته شي، په دواړو صورتونو کې یا د یخنۍ او یا د ګرمۍ نه به ژوند د ځمکې په مخ د منځه لاړ شي. همدارنګه د ژوند د بقا لپاره 4 فصلونه ضرور دي، نو د دې دپاره ځمکه په یو کال کې د لمر نه ګرد چاپیره ګرځي، خو سرعت یا سپیډ یې باید د 80,000 مایلز نه په یو ساعت کې زیات یا کم نه وي. همدارنګه لمر په یو سیکنډ کې د 500 میلیونو اټوم بمونو په اندازه انرژي جوړوي، چې دا اندازه په ځمکه کې د ژوند کولو لپاره مناسبه ده، خو که دا اندازه د دې نه زیاته یا کمه شي، ژوند به په ځمکه کې ختم شي. یعنی د لمر، ځمکې
او سپوږمۍ لپاره قانون داسې جوړ شوی دی چې لمر او ځمکه به خپله فاصله ثابته ساتي. ځمکه به په 40 ساعتو کې یو ځل د خپل محور په خوا او شا او په یو کال کې د لمر په خوا او شا او سپوږمۍ به په یوه میاشت کې د ځمکې نه ګرد چاپیره تاویږي. دا قانون دومره محکم او قوي دی چې ټول سیستم د همدې قانون مطابق چلیږي او هیڅ خلاف ورزي یې نشي کولی. اوس که څوک وایي چې دا دومره غټ او دقیق سیستم په خپله جوړ شوی، نو دا خو عقل او کامن سنس نه مني، ځکه چې په سولر سیستم کې عقلي ډیزاین موجود دی. څرنګه چې ډیزاین بې د ډیزاینر نه کیږي، فلهذا ډیزاینر شته. د قانون موجودیت، تطبیقول او د سیستم په منظم ډول چلیدل د دې ثبوت دی چې د قانون جوړونکی، تطبیقونکی او کنټرولر موجود دی. او په سیستم کې د ډیزاین او قانون موجودیت د دې ثبوت دی چې دا یو جوړ شوی سیستم دی، لہذا خالق او جوړونکی شته چې الله تعالی دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين.